قرآن شریف کې الله فرمایي الی مدین اخاهم شعیبا وارسلنا مخکې تیر شوی دی د دې آیت نه چې موږ د مدین خلق یو د هغوی د نسب او د قوم نه یو سړی ورولېږه چې د هغه نوم حضرت شعیب علیه السلام. شعیب علیه السلام دوی له لومبې دعوت ورکړه د ایمان د توحید د الله د یووالي. یا قوم اعبدوا الله ما لکم من اله غیره، یو خدای ومنئ، د یو خدای عبادت وکړئ. ما سوا د الله نه ستاسو دپاره بل خدای نشته، دغه یو خدای دی، دوه خدایان نشته. دا د حضرت نوح علیه السلام دعوتم خپل قوم ته، دا د حضرت لوط علیه السلام دعوتم، دا د حضرت یونس علیه السلام دعوتم، او دا زمونږ د دواړو جهانو د سردار دعوتم دی. ګڼ پیغمبران چې د چا قوم به الله سره بل خدای منه او شرک به یې کو، د هغې لومبې دعوتم ده. قرآن شریف کې الله فرمایي ان الله لا یغفر ان یشرک به ویغفر ما دون ذلک لمن یشاء. چې که یو انسان نور گناهونه دي توبه وسته خو ټیک ده، که د شرک او کفر نه هم توبه وسته خو الله به معاف. لیکن که توبه چا د ګناه نه ونه وسته او مړ شو نو د خدای خوښه ده که الله ورته بخي هم او که سزا پرې ورکوي هم. او که د شرک غوندې ګناه نه چا توبه نیستې او مړ شو له داړو بخل نشته. نور ګناهونه د خدای خوښه ده، کیدای شي بې توبې دې مو بخي، او شرک بې توبې مخل نشته. او د شرک بیا مختلف قسمونه دي. یو هغه شرک لکه عیسایانې کې خدای له دامن ګڼي، یا د مکې مشرکانو به خدای له لونه ګڼلی، یا یهودیانو به خدای له زوی ګڼه عزیر علیه السلام. دا یو قسم. دویم د شرک دا قسم دی په عبادت کې بعضې خلک شرک کوي. عبادت خو موږ د الله کو، او بعضې خلک په بندګۍ او په عبادت کې الله سره بل څوک شریک کړي. لکه زموږ دا خلک نظر کوي، نظر او نیاز د الله نه ما سوا د بل. نظر عبادت ته بعضې خلک وایي د پلانکي بابا منستم کړی. دا ګورې سخت جرم دی، ځکه نظر عبادت دی. عبادت به صرف د الله کې، که د الله نه علاوه د بل چا منفت او نظر دی او که شرک دی نو د دې ډېر نور اقسام هم شته. نو ده به دا دعوت ورکوه قوم ته چې قوم اعبدوا الله، د الله عبادت وکړئ، ولا تشرکوا به شیئا ما لکم من اله غیره، د الله نه ما سوا بل خدای نشته. دویم دعوت ته د څو د ده په قوم کې یو بل غم و، ادا چې په وزن کې او په پیمانه کې به نقصان کو، اغشتل به یې درانه کول او ورکول به یې سپک کول. ولا تنقصوا المکیال والمیزان، په تله کې کمی چاله مه کوئ. دا ډېر سخت جرم دی، غټه ګناه کبیره ده چې په تله کې بل نه اخلې نو درانه الی، او چې بل له ورکې نو سپک ورکې. سخت جرم، خطرناک. د شعیب علیه السلام په قوم کې دا ټګي وه، او شعیب علیه السلام ورته وایي چې تاسو ته د دې ضرورت هم نشته دا چې په دې طریقه دا غلط او حرامه پیسه را پیدا کوئ. انی اراکم بخیر، تاسو باغونه شته، ستاسو ځمکې شته، مال او دولت هم شته. یو سړی ګناه حرام د مال لپاره کوي، نو ستاسو پار څه پوره دې ته هم ساجد دی. او بیا ورته فرمایي انی اخاف علیکم عذاب یوم محیط، ګورې در باندې یریږم داسې عذاب په در باندې راشي چې د هر طرف نه به در باندې چاپېري او د تېښتې روبونی. دی به حضرت شعیب علیه السلام پورې ټوکې کولې، خنداګانې به یې پورې کولې. ورونو دا د ټول کمې زیاتې دا ډېر سخت جرم دی، دا ډېر غټه ټګي او دوکه د مسلمان سره. د دې مختلف طریقې دي. څوک اوس هم په تله کې ډنډې سره ته چلول کوي، څوک په پارسنګ کې چلول کوي، او څوک په کاڼو کې مو اورېدلي دي چې دا کم کیلوګان او دا کاڼي دي، وي دا هم څو قسمه دي. وي دا چې بازار کې هم اورېدلي دي، وي دا چې د کم دکاندار ناست و نو هغه ورته وي کم نمبر کاڼي وړئ. بعضې پکې پوره، بعضې پکې درانې، او بعضې پکې سپکي، بعضې د هغې نه سپکي.
تا ته به ښه برابر کیلوګرام ښکاري، ته به یې دا خو ټیک چې شاته پې هغه مهر هم لګېدلی دی لیکن دا هم کیلوګرام نه په وزن کې کمي. ته به وایې چې دا کیلوګرام خو کوره دی، ګوره دې کې خو دې ما سره ټګي نشي کولی، تله به یې راته برابر یې ښودي، هغې کې به هغه شی برابر ځي لیکن ابه د عام کیلو نه درونې کې درناست درانه به یې درنه وڅلي. دا ډېر سخت جرم، دا ډېره لویه ټګي ده او ډېره سخته ګناه ده او پردی مال دې په دوکه ووه. ګوره د یو سړي نه که دې غلا وکړه نو دا یو کس دې ده سبا به یې ردا کړي، ګناه ده. یا دله خو به بدل ورکړې خلاص به کړې، خو چې کوم دکاندار په بازار کې ناست دی روزانه د 100 او د 200 ګاهکانو سره چټاکې دا لوبه وکړي، څومره لوی بار یې په سر باندې نه وه. یو یې حرام خوري وکړه او یو یې ټګي او دوکه وکړه. ټګي او دوکه ډېره لویه ګناه ده. نبی کریم صلی الله علیه وسلم یو ځل د مدینې منورې په بازار کې روان، یو سړي غله خرڅوله، حضور پاک پکې لاس ومنډه، چې لاس یې ومنډه لاندې لمده وه او د پاسه وچوه. ما هذا دا څه شی دی؟ د پاسه وچوه لاندې لمده، وی اصابته السماء، وی صاحب باران پې شوی دی، پرې باران شوی دی. نبی علیہ السلام مبارک ورته وفرمایل چې هغه باران والا یې د پاسه ولې نه ایښوده؟ باران د بره کېږي که لاندې کېږي؟ باران خو د پاسه کېږي، لاندې خو اوچي. نو باران چې په کم شوي و پکار دا دی چې هغه د بره خلکو ته ښولی چې دا ګورې لامده غنم دی، غنم دې لامده کړي خو په تله کې زیات شو. بیا حضور پاک وفرمایل من غشنا فلیس منا، چا چې زموږ مسلمان سره دوکه وکړه او ټګي وکړه دا زما په لاره نه دی روان، زما په طریقه نه دی روان. دوکه خطرناک جرم او ډېره لویه ګناه ده، به اسانه خبره خو ده. پیو کې خلک اوبه اچوي، دا هم د دوکې یو قسم دی. اکثر خلک په دې کې مبتلا دی. ولې په پیو کې اوبه اچوي؟ یو بوډۍ ښځې نه مې تپوس وکړو مخکنۍ خبره، پیو کې مونږ به دې پی اخیستی، ما وې ترورې نن خو دې په دې په دا پی خو دې ډېر زیات نري کړي دي، دې پیو کې اوبه مه اچوه. وی ولې اوبه پلیتې دي؟ څه اوبه پلیتې دي؟ اوس د هغې ذهن کې دا و چې اوبه خو پاکې دي، راځه چې ټولو پکې اچې. ما یې ترورې تا نه خو ما دا پیز اودس ته نه وړم چې اودس پرې کوو او تا پلیتې کړي دي او نه پرې غسل کوو. که چېرته دا ما د اودس او د غسل دپاره استعمالولې نو بیا به تا ویلو چې ما پکې پاک شی ټولې پلیتې مې نه دی اچولې. دا خو تا اوږه بې قیمته شی دی او د پیو په قیمت ته خرڅې کړې. دی مثلا په 40 50 شپېته روپۍ کیلو خرڅېږي، اوبه مفتې خرڅېږي، مونږ کره لیکي دي څه؟ مونږ پکې خپله نه جوړ ټولې پاکې اوبه دي، تا ته څه ضرورت دی چې ته پکې اوبه اچوې؟ نو دا ټګي او دوکه اوبه د پیو په قیمت خرڅول، دا ګورې ته به نه وایې چې مړه دا د هر چا د غلو مختلف قسمونه دي، دا هم پکې یو غل چې پیو کې اوبه اچوي. د مسلمان سره یې دوکه وکړو په یو طریقه دې پیسې ووالي. غلا څه ته وایي؟ په یو پټه طریقه د چا جیب وایي. نو بعضې سوشل او په تهذیب یافته خلک په یو طریقه غلا کوي او بعضې خلک په بله طریقه پردي جیب کې ګوتې منډې او غلا ترې کوي. دا د غلا طریقې دا مه وایه چې نه دا خو زما د خپل کورټۍ دي، نه دا هم د غلو د ټګۍ یو طریقه ده. نو دا د دوکې قسمونه دي. یا بعضې خلک دا دکانداران په دې سوداګانو کې دوکې کوي، په قیمه کې مثلا دوکه کوي، قیمه کې پلپوس ګډ پلپوس پکې په هغه نن سبا په هغه مشینۍ پیکو لیکي نو پلپوس پکې اوی پکې ګډ کي. نو ستا دې ګناه وکړله، پلپوس خو د 100 روپو کیلو شیر او قیمه مثلا په 200 روپۍ کیلو ده، نو هغه د 100 روپو شیر یې ورسره په 200 کیلو قرض تا نو خو پلپوس ناست دی رن پکې اچوي. بلکل دا ټوله دوکه ده او ګناه ده. نبی علیہ السلام حدیث ته ګوره من غشنا فلیس منا، چا چې ټګي وکړه خراب شي په ښه باندې بدل که او خراب شي د ښه په قیمت خرڅ که او 2 نمبر د 1 نمبر په قیمت، دا دوکه او دا ټګي ده. دا وایي زما په طریقه نه دی روان. دا ټولې لوبې دي او ټولې طریقې دي. چای ته ګوره ډېر کم خلک به داسې وي چې هغه به سوچه او پاکه چای خرڅوي، یعنې اکثر دا د روجو بسمس او دې له رنګونه ورکوي او په خلکو یې خرڅوي. یا دې مسالو ته ګوره، ما یو ځل د یو دوکاندار نه مساله اخیسته، ما زیره ته اخیسته، زیره سپینه ما یې نه توره زیره راواله ښه مزېداره چې کومه خوشبویي، ما ته یې ویې هغه تا باندې نه ښه شو چې راویې اخیسته داسې بل شان زیره غوندې وه. زه پرې پوه شوم چې دا زیره نه ده، ځکه زیره سړی پېژنې، تور هم پېژندي او سپین هم، چې مې وکته ښه شته خوشبویه وه. مې دا ولې ماله نه راکې؟
ما ته وی دا د اسونو د خرو خاشونه دي او ایسنس یې پکې اچولی. ایسنس دا یو خوشبویه بوتل یې خرڅېږي د هر چې خپل خوشبویي وي او پکې اچوه. مسلمان باندې د خرو خاشنه خرڅه او د اسونو خاشنه پرې خرڅه. او مخکې ورځو کې په اخبار کې ونه کتل چې سپي خرڅول، سپي حلال کړي او سپي خرڅوي په مسلمان باندې سپوږ غوښې خرڅوي. قسم دی یو سړي راته په خپله خبره کوله، یو سټور نه مې غوښه راوړوي، بیا ګورې دې سټور نه غوښه وانهلې. او په مکه مکرمه کې راته یو سړي خبره کوله، د خدای په د نبي علیه السلام په کلي کې راته خبره کوله. ما ته وی کوم څاروي چې زمونږ د سوداګرو سره مړه شي په دقې خلکو خرڅو، بلکل مردار څاروي. یو سټور یې راته وښه، ما بیا د ما توبه. نو ګوره دا د دوکې مختلف قسمونه دي، دا خطرناکه ګناه. او زمونږ پاکستانیان په دې سیس کې نمبر 1 کې دي، په ټوله دنیا کې نمبر 1 چلی، حکومت هم په دې کې نمبر 1 کې چلی. پخوا مونږ سعودي ته تلو نو هغې کې به هغه بل شان ټیلیفون به هغه ریال به یې ورغورځو، اوږد ریال به هغه به یې ورغورځو، یو به یې ورغورځو، بیا به یې بل ورغورځو. نو چې تر څو به دې ریال ورغورځو نو خبرې به دې کولې، او چې کله به هغه ریال بند شو نو بیا په ټیلیفون کې خبرې بندې شو. دا د خپل مخصوص طریقې کار. ما ته یو سړي خبره کوله، ما ته یره یو مسئلې تپوس ته نه کوم، وی زه وی مونږ خو ټیپر مولیو کې زیاتې ظلم نه کوو، وی دا خبرې کوي یو چل هم زده کړی دی. هلکه سین چل دې زده کړی دی، یو ریال کې هم د اوسپنې تار اچولی، د سیمو نرۍ تار هم اچول په ریال کې، وی هغه ور وغورځو لاندې، وی به پاسه به بل ور وغورځو، بل هم نیولي چې دا لاندې لاندې نه چې د هغې خپل ماهرات دي کړي. وی بلاکو ورغورځو، خبرې کېږي چې ښه ډېرې په ګنټو خبرې وکړو، هغه راکاږو ابره پرې ټول یارونه واپس راوځي. ګوره دا دماغ شیطان انساني او جني شیطان چې یو ځای شي نو دا دواړه چې یو ځای شي د هغې نه یو سړي راته خبره کوله، مخکنۍ خبره ده. ما ته یې په روس کې هلته کې سپلی پالش کوي په مشین باندې، نو وی او ډاکټر اوس ډاکټر شوی دی، هغه د ډګري اخیستې ده. نو هلته کې دا سپلی پکې ورکي نو هغه به دله پالش کي، نو بیا چې هغه راوغورځوي نو بله به ورکي، نو بله ونیسي نه راغورځوي، نو د هغې خپله روپۍ د هغه په مشین کې ورکړي، چې یې ورکړي نو دویمه سپلی یې د راغورځوي، لومبی راغورځوي، دویمه درته نیسي. ځکه سړی خو بې سپلی نه ګرځي که. وی مونږ دا چل کړی پاکستانیان چې یو سپلی دلته پالش هغه راغورځوي که ده، وی بل بل مشین کې پالش بل مشین ته خو هغه لومبی ده راویې غورځي. دې کې چې روسیې راغی او پکې سپلی ورکړه لومبی یې ترې ونیوه، بل ته چې ورغې د هغه نه یې مړ هلکه دا خو مشین خراب، دا خو دویمه نیسي، او دا خو یې زما نه لومبی سپلی ونیوله. اوس مشین ته خو خبرې نه شي کولی که چې لومبی را باندې پاکستاني پالش کړی. شیخو دا د ټګۍ او د دوکې طریقې دا به ته مسلمان سره ټګي مو کې دوکه به مو کې لوی رب سره څه کې الله درنه خبردار دی. نو صحیح تجارت کوه. نبی کریم صلی الله علیه وسلم فرمایي التاجر الصدوق الامین، کم سړی چې تاجر سوداګر دی، رښتیا وي او امانتګر دی، خیانت او دوکه نه کوي، دې به کم ځای اوس مرتبې ته تجارت دونه بهترین شی. التاجر الصدوق چې رښتیا وي، دروغ نه وي، عیب ښایي، دې کې دا عیب دا غنم لامده دي او دا مساله دا نمبر ده او دا چې دا نمبر باقاعده تا ته خپل عیب وښایي چې دې کې صاحب دا عیب دی، او رښتیا په یو ټګیم نه کوي. مع النبیین والشهداء والصدیقین، دې به د قیامت پر ورځ د پیغمبرانو سره وي او د شهداو سره به سب کې ولاړ وي، او د صدیقین د حضرت ابوبکر مرتبې والا خلک هغې سره سب کې به ولاړ وي. دا څومره لوی اجر او څومره لوی ثواب دی. نو د شعیب علیه السلام قوم به دا چل کو، ولا تنقصوا المکیال والمیزان، ای په تله او په پیمانه کې زیاتې کمې مه کوئ. د دې ګیس متعلق بل ما ته یو سړي خبره کوله، دې ګاډي کې خلک دا ګیس اچوي، هلکه مې دې تاسو ډسکاونټ نه ورکوئ او پلان کې میل والا خو پمپ والا خو ډسکاونټ ورکوي. ما ته یې ویل هغه په پیمانه کې لوبې ایستل، وي څه موږ نه هم واچو بې ډسکاونټ او د هغې نه هم واچو پته به راته ولګي. اوس په هغې کې هم پیمانه کې فرق راکړي. دا ولې مسلمان دوکه او ټګي کوي د مسلمان سره؟ دا د پیسو دپاره. زموږ د جمع یو ملګری دی، د جمعې لمانځه له راځي، مستقل تقریبا هر جمعې لمانځه له راځي او کاروباري ملګری. هغه ما له راغې ما ته کېناست، ما ته ویره دا یو غلطي رانه کېږي، او که دا غلطي ونه کوم نو 15 روپۍ ګټم، او که دا غلطي کوم نو 50 روپۍ ګټم. ما یې ګناه به نه کې، دوکه به نه کې. چا له ګټې؟ بچو له ګټې.
نو آخرت قبر کې به وال او ټکول ته خورې او مزې برې بچي کوي یاره جي او دونه پریشانه کې په دویمه جمعه به ماله راغی ډېر زیات پریشانه نن مې بچي په هسپتال کې دي او نن دا باندې پلانکي پلاټ قبضه وکړو جون مې وي د پریشانۍ دی مې دا شی ته پرېږد یا ما ته په خپلې وړه د شم ټینګ دا شی ته پرېږده ته ګوره چې برابرېږي که نه برابرېږي الحمدلله دا درېیم څلورم کال یې پر پسې تقریبا راځي هغه شی پرېږد اوس دونه خوشحاله او سکون ما دوی مولي صاحب د هغې نه مې زیاته سودا خرڅېږي هغې ګټې نه مې زیاته ګټه ده ګټه مې هغې نه زیاته ده سودا مې هغې نه زیاته خرڅېږي بچي مې مطمئن زه مطمئن ژوند خوشحاله الحمدلله خپل په تهجد زه ټینګول ګران دي چې زه دې لږ ټینګ کړه حرامو ته نو برکت دا رزق دا د ان من شیء الا عندنا خزائنه وما ننزله الا بقدر معلوم خدای په اندازه رزق درته نازلی نو که ته په حرامه طلب کې اومه قدر کوي او که په حلاله طلب کې اومه قدر کوي مقدار اومغه دی د هغې نه زیاتولی کمولی نه شي اوس تا ته ګوري چې دا سوړه دی نیر ته د دې ګنده نه ورخوباسې او که د پاک نه ورته ورخوباسې که د پاک نه ورته ورخوباسې هغې نه به دله راځي او که د دې ګنده نه ورته ورخوباسې هغې نه به شي به حق کوي خو لیکن دا زموږ د شیطان دوکه نو حضرت شعیب علیه السلام قوم به دا چل کو او ته دا به نه کوې ده به مونځ ډېر زیات کو شعیب علیه السلام او خدای ته به جړل الصلاتک تأمرک ان نترک ما یفعل آباؤنا ستا مونځ تا ته دا چل ښیي دا ډېر مونځونه چې کې د پلار نیکه طریقه هم ده دا پرېږدو مانځو پورې به ټوکې تقالی پورې کول او ان نفعل فی اموالنا ما نشاء چې څه غواړو هغه باندې پرېږدو د پلار نیکه طریقه او رواج رامنځته راته مونږ دا چل ښه اوس هم چې کوم سړي نه غلطي وشي ګیرې پرېښي خلک وایي هله وایي دا لا شیخ دی دا د راګیرو دا چل ښه هلکه دا لا پټکي په سر دی دا پټکي راته دا چل ښیي د نیکۍ پیغور به نه ورکوې د ګناه پیغور ورکړه د نیکۍ پیغور به چاته نه ورکوې دا ډېر سخت وی جرم او سړی په سیکل روان و بلې ته ولګېد او وایي ته لا شیخ یې او درې په سیکل وواله هلکه نو زما بریکونه خو په ګیره کې نه دي چې ته ماته د شیخ والي پیغور راکړې خو په لاس کې بریک لګېدلی هکه معمولي څو قدم هلکه ته لا شیخ یې نو له شیخ څه چل وکړي شیخ سره خو عقل زیاتېږي نه شیخ یې سره عقل خو همغه عقل دی که ګیره خري هم هغه عقل دی او که ګیره یې پرېښوده هم هغه عقل دی نو ولې د ګناه کار کوې نو دا زړه طریقه ده وي تا ته دا چل دا مونځ ښیي حضرت شعیب علیه السلام به مونځ ډېر کو او خدای ته به یې ډېر زیات جړل هر وخت به الله ته جړا کوله او نبی کریم صلی الله علیه وسلم فرمایي چې کوم انسان خدای ته ډېر جاړي د هغه نه خدای ډېر زیات خوشحالېږي خود یې د دواړو جهانو سردار مبارک به الله ته جړل عایشه صدیقه رضی الله عنها فرمایي وایي د شپې به یې اوږد مونځ کو داسې مونځ به یې کو حتی تورمت قدماه وایي دا خپې مبارکې به پړسېدې او جلل به ولجوفه عزیز که عزیز المرجل وی دې سینې به یې داسې غرار کو د جړا د وجې نه لکه کټوی چې په اور باندې کېږدي هغه غرار کوي او حضرت ابوبکر صدیق رضی الله عنه د خپل کور نه بار دال یو رکوټ جومات کې جوړ کړو او هغې کې به یې مونځ کو ته قرآن شریف تلاوت به یې کو او جړل به د مکې مشرکانو نه پرېښود وی ته جاړې زموږ دا ښځې درته راغونډېږي او دا بچي درته راغونډېږي هسې نه زموږ دا ښځې او بچي تا ته ولاړ یو دا چې د مسلمانان نه شي په دې نه پرېښود په جړا باندې الله ډېر زیات خوشحالېږي د دواړو جهانو مبارک سردار فرمایي وی یو هغه اوښکه د انسان د سترګې نه چې د الله د یرې نه ووتله وی دوه څیزونه چې په یو ځای ولګېدل په هغه ځای د جهنم اور حرام دی یو هغه اوښکه چې د انسان په وجود د الله د یرې نه ولګېدله په کوم ځای کې د الله د یرې اوښکه پرېوته د جهنم اور پې حرام او بل هغه دوره چې د الله په لار کې در باندې پرېوت دغه دوله چې په کوم ځای پرېوته او دا اوښکه په کوم ځای پرېوته دقه ځای نه به جهنم کې نه سوځي جهنم اور پې حرام نو د به ډېر زیاته جړا کوله رب العالمین ته سترګې ړندې شوې د ډېرې جړا د وجې لکه څنګه چې د حضرت یوسف علیه السلام د پلار سترګې د یوسف علیه السلام د غم د جړا د وجې نه ړندې شوې د ده ړندې شوې نو ګوره الله ورسره څه احسان وکړه سترګې ړندې شوې نو خدای پاک وله حضرت موسی علیه السلام خدمت له راوسته الله خو بادشاه دی یو دلته الله تپوس کوي الله ته هر څه معلوم دی خو دا بعضې خبرې ښکاره کوي د مخلوق ته وی شعیب علیه السلام ته وی ته چې دا دومره جاړې وی دا د جنت شوق د جنت پسې جاړې او که د دوزخ نه یېرېږې جاړې
دا ولې جاړې؟ الله ته پته ده و الله ښکاره کول کوي. وی نه مې د جنت شوق پسې جړا شته او نه مې د دوزخ د یرې نه جړا شته. وی جړا مې الله ستا په دیدار او ملاقات پسې ده چې د خپل رب سره به زما ملاقات او دیدار کله کړي، هغې پسې جاو. نه مې د جنت خپل کار به کې میلاو شوم او که میلاو نه شوم او د دوزخ نه هم پروا نه ساتم، خو چې ستاسو فیصله د پروردګار هغې کې زه هېڅ هم نشم کولی. ستا دیدار او ستا په کتو پسې جړا راځي چې کله به زما ستا ملاقات راځي. رب العالمین ورته وایي ښه زما دیدار درته مبارک شه، تا ته به زما دیدار به درته خامخا کېږي، مبارک شه. په سترګو باندې ړوند نابینا حضرت موسی علیه السلام دلته تې سړی مړ شو په د فرعونیانو په قوم کې. سړي یې سوک ورکاو، ادب یې ورکاو، هغه لا مړ شو او د هغې نه د بادشاه دربار خبر شو. نو د هغه ځای نه راوتښتېد، مدین ته راغی. فلما ورد مدینه، چې رالل مدین ته راورسېده نو هلته یو کوي ته راورسېد، ډېر زیات انتهایي ستر او په منډه منډه راځي. کوي ته چې څنګه راورسېد نو کوي باندې خلکو خپل څاروي سې رابول، ګډه چیرې سې رابولې او هغه کویان اوس هم تاسو تاریخ کې وګورئ نو ډېر جور کویان دي. یو خو زمونږ د وطن کویان دي، نه هغه جور کویان او په 5-6 کسانو باندې هغه برقه راوباسي. ذموار که والله هم پې شاهد که. 10 کاله علما لیکي چې 10 کاله موسی علیه السلام د حضرت شعیب علیه السلام خدمت وکړو. ګوره د خدای د جړا د وجې نه سترګې ړندې شوې نو الله وله حضرت موسی علیه السلام بود جلیل القدر پیغمبر ترې وروسته جوړېږي او یو تکړه نوجوان او امانتګر او پاک راسباز دا وله خدای پاک خدمت له راوست. 10 کاله پس حضرت شعیب علیه السلام ورته یوه لور په نکاح کړه. علما وایي هغه لور یې په نکاح کړه چا چې د شعیب علیه السلام ته مشوره ورکړې وه، هغه یې ور په نکاح کړه او 10 کاله پس یې رخصت که. وی د دم د خپلې مور او د رور ملاقات به وکړم او د 10 کالو کې به د فرعون نه زمونږ خبره هېره وي. حضرت شعیب علیه السلام ول یو کونټه یې ورکړه په تحفه کې او ګډه چیلې یې وله ورکړئ او دغې وخت کې خدای پاک د ده سترګې بیا جوړې کړې وې. تاریخ لیکي چې خدای پاک یې ړوموالی ختم که الله جوړ که په سترګو باندې. وی داسې وکړه دننه یو کونټی راوانه او دا ګډې چیرې دومره ځان سره واله او زه بیبي دې ځان سره په مخه کا. دې چې ورل کونټی راواخېستله ویله وی نه دا کېره دا بله راواخېست چې هغه یې کېښوده بله یې راواخېستله ویله بیا مقه راوړه. وی زه به دا کېده بله راوانه چې بیا ورغې بلې ته یې ګوتې یوړې بیا ور همغه ګوتو له راځي چې بار یې راوویسته. وی زه خو بله عالم ګوتو له مې دا راځي. وی ښځه مبارک دې شه دا هغه کونټی وه چې نسبن د ابراهیم علیه السلام نه دته پاتې وه او دا حضرت آدم علیه السلام 10 سیدونه ځان سره د جنت نه راوړي. یو پکې دا کونټی وه چې بیا د موسی علیه السلام دپاره د لویې معجزې ذریعه وګرځېده. نو ګوره خدای پاک څومره لویه مرتبه ورکړه. د یو پیغمبر نوسی دی ابراهیم علیه السلام او بل پیغمبر یې زوم شو حضرت موسی علیه السلام او د هغه نه خدای پاک څومره لوی کار واغېسته. قوم ته به دقه نصیحتونه کول ولا تنقصوا المیزان والمکیال، په تل او په پیمانه کې کمې زیاتې مه کوئ. انی اراکم بخیر، زه خو تاسو وینم مال دولت هم ډېر دی دې ته هم ضرورت څه دی. بل ځای کې راځي ولا تفسدوا فی الارض، په ځمکه کې فساد مه کوئ. دي بغلاګانې ډاکې کودې. حضرت شعیب علیه السلام ته نبی کریم صلی الله علیه وسلم خطیب الانبیا ویلل. وی په پیغمبرانو کې زله بهترین تقریر چل خدای پاک ورسته دی. حضور پاک چې کله معراج ده ته په بیت المقدس کې ټول پیغمبران 1,40,000 ورپسې 2 رکعاته مونځ کړی. نو یوازې مونځ نو هغې کې د پیغمبرانو تقریرونه کړي. حضرت آدم علیه السلام تقریر وکړه، حضرت نوح علیه السلام تقریر وکړه، حضرت موسی علیه السلام تقریر کړی دی او دارنګې حضرت ایوب علیه السلام دی جلیل القدر پیغمبران به یو پاسېدل او جبریل علیه السلام د سټیج ناظم و سیکرټري و هغه به رابلل. نو حضرت شعیب علیه السلام هم پکې تقریر کړی. نو د پیغمبر علیه السلام او بیا آخره کې نبی کریم صلی الله علیه وسلم هم تقریر کړی دی. د هغې نه پس مجمع خوره شوې ده او نبي علیه السلام بر اسمانونو ته تللی ده.
نو نبی علیہ السلام په ټولو پیغمبرانو کې د حضرت شعیب علیہ السلام د تقریر صفت کوي. وی خطیب الانبیاء په پیغمبرانو کې داسې خشته تقریر او خشته ښکلې خوږې خبرې چې د انسان زړه ځان ته رامایل کوي د شعیب علیہ السلام نه بل مې نه دي لیدلې. خلک به د باره راتلل، ده به ورته د دین دعوت ورکوم. نو دې قوم یې څه چل شروع کړه، دوی به په لارو کې د مسافر لوټول، ډاکې به یې غورځول او غلاګانې به یې کولې. دې کې دا مقصد و چې دا لاره کې بدامني راولو چې څوک اډودله راځي نه. خلک به وایي جروره ډاکوان دي په لاره او د خلکو نه سامان اخلي او خلک لوټ کوي، نو نه به رادي ولا څوک. دا حربې به استعمال و. او حضرت شعیب علیہ السلام پورې به یې ټوکې کولې، ولولا قومک لرجمناک، وی که ستا دا قوم نه وي که نه نو موږ به ته سنګسار کړی وي، پرېښی به هم نه وي. به نصیحت کار ونه شو. هر قوم ته خدای پاک یو موقع ورکوي، هر ملت له خدای یو موقع ورکوي، خو که هغه لږې لږې دیکې یې ورکړې خو الله اخر کې ټول مسلمانان کړه، نو که د الله تعالی د هغه مهلت ته دی فایده واخیسته خو ډېره ښه ده، او که د هغې نه مهلت ته فایده وانخیستله نو بیا خدای پاک داسې هلاکت او سزا پرې راولي چې د هغې مثال هم ګورې په مخ د ځمکه بیاني. شعیب علیہ السلام ورته وایي چې ګوره سم شي، انی اخاف علیکم عذاب یوم محیط، در باندې د هغې عذاب نه یېرېږم که ادر باندې راغی و ادر نه چاپېره شو نو بیا کوئی تقریرې ته نشي. شعیب علیہ السلام ته رب العالمین حکم وکړ، وی د دې وطن نه هجرت کوه، دې د عذاب وخت رانغواړم. نان ترې وباس. هغه ترې ووت چې کله ته دې قوم ورپورې ټوکې کولې خندلې ورپس دې ته لار ووت دغه قوم، او په دې قوم باندې خدای پاک یو ګرم عذاب راوست. حالانکې دا علاقه ګورې یخه ده، ما اورېدلې داسې دي، لیدلې مې نه ده، اورېدلې مې چې اوس هم هلته کې 3 فوټه واوره پرته وي. علاقه یخه علاقه ده، الله تعالی پرې عذاب راوست د ګرمې هوا په شکل کې. دوی ځان له سمکې تیخانې جوړې کړې وې، هغې ته کوز شو، یخه هغه ګرم هوا ورپسې هلته هم ننوته، نو دوی بار راووتل. چې بار راووتل نو الله یخه هوا راوست، دوی خوشحاله شو چې ځکه خیر ګرمي ختمه شوه او دا موسمي تغیرات تبدلات وي او موسم را باندې یخ شو. دې کې یو وریځ پرې راغله، داسې وریځ راغله چې هغه ډېره ښکلې یخه وه او دوی ته رانږدې شوه او دا ټول ورپسې راووتل، د هغه خپلو سمسو نه د هغه وریځې لاندې شو. نو 3 عذابه پرې پرله پسې راغل. لاول پرې زلزله راغله، ځمکه وجړقېدله. تاسو ولیدل مخکې کالونو کې 2-3 کاله مخکې ایمان سرای علاقه باندې کومه زلزله راغله؟ ما اورېدلي د خلکو لیدلې مې نه دي، وی غټ غټ بلډینګونه 6 چته دا داسې زمینبو ځمکه کې ننوتل چې وی د هغې اړو نام و نشان هم نه ماري، او داسې لوی لوی شقونه او کندې په ځمکه کې جوړې شو، سړکونه او غرونه په ځمکه کې ننوتل. د خدای پاک د زور مقابله څوک ټولی نشي کولی. لاول پې زلزله وه، د زلزلې نه پس څه وشو؟ جبریل علیه السلام په یو چغه ووایه، ډېره هیبتناکه د هیبت چغه. او 3 نمبر د هغه وریځ نه پې د پاسه اور راوورېد، داسې اور پې راوودېدل ټولې ختم کم کأن لم یغنوا فیها، داسې ریز مریز کړل لکه چې په دغه علاقه کې انسان اوسېدلې قدر هم ني. دا د خدای پاک تباه و برباد کړ. دارنګې تاسو په روز کال دا سیلاب ونه لیده؟ هلکه سیلاب راغی د کوم ځای نه؟ د کالام د غرونو نه. نه، یوازې کالام غرونه نه دي، ګیر چاپېره چې څومره علاقې وې د ټولو نه اوبه را روانې. یوازې دلته نه دی، زموږ د پېښورونو طرفونو ته وګورئ دا کړونه مړونه، دا څومره سیلاب پرې راغی. او داسې راغلل چې هغه غټې غټې آبادۍ وې او غټ غټ پلونه و چې هغه په دغه په بمونو نه ختمېږي، هغه غټې غټې آبادۍ او هغه غټ غټ پلونه نیست و نابود او ختم شو. د خدای پاک د زور څوک مقابله کولی نشي کولی. دا یاد ساتئ ورونو ګونه، خدای پاک انسان له مهلت ورکوي. د دې رزق مثال درته ښیم، د بعضې رزق داسې مثال دی لکه یو انسان څه نوکر ساتلي بله ډوډۍ ورکوي، هغه نوکر نه خوشحاله نو ښه ډوډۍ وله ورکوي او ښه خوراک وله ورکوي، دې ته خوشحاله دی. دا رزق د ده لپاره یو نعمت. بعضې رزق د انسان لپاره قهر او غضب وي، لکه د مږې د پنجرې ډوډۍ. د مږې په پنجره کې ورته
غوښه واچئ او مالګې مسالې هم پرې ورته ودوړئ او په غوړو یې هم وله وترسئ او په هغه دننه په پنجره کې ورته د غوښې هغه ټوټه کېږدي او ښه خوشبویه کړي. څه دپاره چې دا مږې ورپسې د سوړو نه هم راوځي. دومره خوشبویه چې د هغه مږې هغه سوړو کې دننه هم راوځي او په هغه پنجره کې خو ورته ښکاري دا غوښه ورننوځي او څونه به ورته دا مږه خوشحاله چې داسې نعمت پې موندې دی چې د دې نه اعلی نعمت بل نیز دومره خوشبویه دی او څونه اعلی دی او د څوک شته هم نه راته پروت دی. دا لګی هغه غوښه خوري 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 دا نعمت دی. لیکن کم ماشومانو چې پنجره یې ښودې ده او کوټه کې ورسره لاس کېږي هغې بارزوئ هغې وي ځکه خیرې ګیره شوې او ماشوم بل ته وایي شروع پې نه کوو صبر وکړه که نه هسې مري یو دوه درې نوړی خو خوري که نه څه به بیا ارمان کوي پرېږده چې لږه غوښه خو خوري. مګر غریبه په دې سوچ کې چې ما نعمت مونتی دی او بار چې کوم ماشومان ډنډو په لاس ولاړ دي هغې وي ودرېږه پته به درته ولګي لږ درته صبر کوو هغه نوړی یا نیمه خوړلی او یا نیمه نه خوړلی چې ماشومان پې راکېږي څوک یې اوبو کې مانډي او څوک په د کوټه کې ونیسي. دقه رنګې دا بعضې ګنده مال مونږ ته د مږې د هغه خوراک په شان خشته ښکاري. مونږ وایو دا خو د خدای لوی نعمت دی. هلته فرشتې څه وایي هغې وي صبر وکړئ یو څو ورځې درته ګورم لږ غوندې پې جبه مه به ووهئ په دا نیمه کې به پاتې ډنډې ورسره دي 2 ورځې پس مرې میاشت پس به درنه ساه خېږي کال پس به درنه تا خېږي. بېوقوفه دا خوراک د نعمت نه دی د مږې د پنجرې غوښه ده او بعض انسان له داسې خدای نعمت ورپېښ لکه یو سړی چې خپل نوکر له خوشحاله ډوډۍ ورکوي. د مارو د دنیا په مال غابره کېږي. عادیان وګورئ سمودیان وګورئ د نوح علیه السلام قوم وګورئ او دارنګې د موسی علیه السلام د فرعون قوم وګورئ. د دې نه غټ خلک درانه خلک نور تېر شوي د عادیانو په شانتې خلک الله اکبر غټو غټو تنو والا او غرونو کې به یې دننه سرنګونه ایستل او په غرونو کې دننه آبادۍ به یې کولې. لیکن چې کله د خدای عذاب پرې راغی داسې شو که انهم اعجاز نخل منقعر لکه د کجورو په باغ باندې چې هوا راشي زول او طوفان او دا تنې یې دقسې لورې پرتې وي دقسې تباه و برباد شو. دارنګې د شعیب علیه السلام پیغمبر پورې به یې ټوکې کولې یو نیکانو خلک پورې ټوکې به نه کوي علماو پورې ټوکې به نه کوي څوک د دین دعوت درکوي او نیکي در دخې ټوکې ملنډې به نه کوي. اوس دا مونږ ته دا چل ښایي هلکه د مړه ته یو زبرګ پکې ښې که نه مونږ نه سره زبرګان جوړی چې څوک مونځ کوي دې هم راته مولا شو او که څوک چاته لږ غوندې دعوت ورکړي چې دا ګناه مه کوه ښه کم لارې زبرګ فیان دا هلکه د دې خبرو څه مطلب دا د شعیب علیه السلام او د پخوانو پیغمبرانو د قومونو پیغورونه دي چې هغې به خپلو پیغمبرانو ته پیغورونه ورکول او چې جړل به یې خدای ته دې مکر دی ګوره د مکر د وجې نه جاړ. اوس خلک داسې وایي که نه وایي که څوک د خدای د یارې نه هم جاړي نو خلکو پورې دا ټوکې کوي. مونځ ته دا چل ښایي الصلاتک تأمرک ان نترک ما یفعل آباؤنا مونځ ته دا چلونه ښایي دا ټوکې به پیغمبرانو پورې کولې. نو یو چې څوک درله د نیکۍ دعوت درکوي عمل پې وکړه که عمل نه شي ګورې ټوکې ور پورې مه کوه. هر څه ریکارډ کېږي ګورې دې ته مه ګوره الازه سکون دنی بس دا لاړل افحسبتم انما خلقناکم عبثا وانکم الینا لا ترجعون. دا سوچ مه کوه چې کلي دا هر څه ما بس پیدا کړي دي او ماله به واپس نه راځي. نو دا څیزونه به نه کوې ځمکه کې فساد به نه کوې غلا غلطي ډاکه به نه کوې او په وزن او په تله کې تګي به بلکل نه کوې. یوازې وزن تله نه ده ګورې ما د دارې مختلف قسمونه خو حرام خوري دې نه خطرناکه ګناه بله نشته. نبی کریم صلی الله علیه وسلم په یو جهادي موقع کې صحابه اوسې ښکار کړې وه. هغه اوسې چې د ځان نه پړې اوږد که یا اوښله وراله نبي کریم صلی الله علیه وسلم سره خوا کې ودرېد زور یې وکړه ورسېدونه د الله رسوله د ستا دې ملګرو ښکار کړې ما او ما د دې پړې نه پرانېږده په دا پلانکي غار کې زما ماشومان بچي دي. ګوره اوسې هم نبي علیه السلام سره خبرې کړې دي دا د حضور پاک معجزه ده. زه به لاړه شم او دغه خپلو بچو له به پی ورکړم بچي راته وګیل او بیا به راشي. نبی علیه السلام مبارک ورته فرمایي پتا سید بار داسې نه که د دې پرېږدم ته خو زما دې ملګري ښکار کړې ته د دې پرېږدم او بیا را نه شي وي داسې قسم به درته وخورم چې په مخ د ځمکه د اسمان لاندې د هغې نه سخت قسم به بل
وی څه قسم به وخورئ؟ وی ښه ته ما پرېږده او که زه واپس رانلم نو ما د خدای پاک د قیامت په ورځ د حرام خورو په سب کې پاسئ. بلکې دا ماته د حرام خورو تعبیر وکړه، هغې کې عشارین لفظ راغلی دی. د هغې خلکو په سب کې مې پاسئ چې دا د زکات دا چیرمینان او ممبران دي. دا عشرونه تقسیموي او دا عشرونه ویشي او دا خلکو نه غونډوي. د دې خلکو په سب کې مې د پروردګار پاسئ. وی چې دا لفظ دیوسی وي د نبي دا وجود مبارک داسې ولاچېد. وی ډېر مضبوط قسم دی خوړه، واقعي په مخ د ځمکه او د اسمان لاندې دې نه خطرناک قسم بل نشته. صحابو ته یې د اوسۍ پرانده چې پرېنستله اوسۍ لاړه، خپلو بچو له یې پی ورکړل، دقه ده چې واپس راغله. صاحب ما خپل کار وکړ، خپلې ډوټي. حضور پاک هغه صحابي ته وي د اوسۍ پرېږدی او بیا عام اعلان وکړه وی د بچو په ورځو کې ښکار به بالکل نه کوي، ځکه یو حیوان چې د ښکار کو د سره د 2 3 4 بچي برباد کړ. د بچو په وخت کې چې د مرغۍ ویشته هغې په جاله کې چې کوم 1 2 بچي دی هغه مړه شو، ځکه هغې د بریځ افسوس کړي. د بچو په وخت کې به قطعا ښکار نه کوي او هغه اوسۍ یې پرېښودله. نو حرام خوري دا ډېر خطرناک شی دی ګوره، او مسلمان سره ټګي کول دا ډېر خطرناک شی دی. مونږ ته دا اړو څه ښکاري نه، مونږ ته را ټګي سم نه ښکاري. مونږ وایي مړه دا خو څه وله غوندې خبره ده، 2 روپۍ دي یاره د یو نه دې 2 وانې او د بل نه دې 2 وانې او د بل نه دې 3 وانې او د بل نه دې 4 وانې. دا به کم دی لا پیټې په شا ګرځی. د قیامت لویه ورځ یې که نه نه او دا چا له ګټې د دې زمانې بچو له او پکېږي مه راکړه چې رانه زکا په تاسو ځواني او بوډا واله رانه د دې زمانې بچي. خدای ګواه دی داسې خلک مې لیدي دي، رښتیا درته وی په جنازو کې مې داسې خلک لیدلي دي، رښتیا درته وایم چې د خپل پلار جنازه کې زوی نه دی شریک شوی، د خپل پلار په جنازه کې نه شي. دا ما لیدلي په خپلو سترګو باندې. داسې خلک مې هم لیدلي په دعا کې په جنازه کې، تاسو هم ورته کتلي وي چې خلک وایي دعا ورته وکړو، دوی یو بل سره بل ملګري سره ګپ لګوي. هغه خپل پلار ته لاس هم نه اوچتوي چې د پلار ته خو د دعا او د خپلې مور ته دعا د دې وګورئ په دې تعصیتونو کې تاسو دې بچو له رزق ګټې، دې له ډوډۍ ګټې، دې له بنګلې جوړی، دې له مستقبل کې بینک بیلنس جوړی او آخرت ځان له په خپله بربادی. دا خو تو خیار نه قمق علی قمق. حلال رزق حلال تجارت وکړه چې څومره دې ډېره کړه، حجونه به پکې وکړي، عمرې به پکې وکړي، جومات به جوړ کړي، مسلمان سره ښېګړه به وکړي، رشته دارانو دوستانو سره ګاونډیانو سره به وکړي، نو فایده به دې ډېره زیات. او که حرام دې زیات کړ نو ځان لرې تاوان ورکړه، ځان مه تاوانه کړه. قرآن شریف کې الله تعالی فرمایي یا ایها الرسل کلوا من الطیبات واعملوا صالحا. هر پیغمبر ته الله دا اعلان کړی دی. نو پیغمبر قاسم پاک دامن دی ورته ولې وایي یا ایها الرسول اے پیغمبرانو کلوا من الطیبات ورې پاک رزق وخورئ واعملوا صالحا او نیک عمل وکړئ. اول نمبر حکم د پاک رزق او دویم نمبر رزق، دویم نمبر اعلان دا د نیک عمل. نبی کریم صلی الله علیه وسلم فرمایي ویډیو کار یو سړی وي اشعث ببر سر به وي اغبر دوړې به پې الوتي او رفع یدیه الی الله، الله ته به لاسونه پورته کړي او چغې به وي یا رب یا قاله پیغمبر هم الفاظ دي یا رب یا رب یا رب یا رب ای ربا ای ربا ای ربا انا یستجاب. د دعا به سي قبلي نه قبليږي دعا. ولې وی ملبسه حرام، ملبسه حرام، لباس نه ماکل ډوډۍ حرام، مشعوبه حرامې چې کوم ځای سملي هغه ځای د حرامو. انا یستجاب کوم ځای نه به د دعا قبول نه قبلېږي. سر ببر جامې شتېدلې او یا رب یا رب یا رب دعا به نه قبلېږي. تمارو دا عادتونه او شهادت شعیب علیه السلام بالخصوص د هغه قوم کې دا یو عادت. نو د ټګۍ او د دوکې نه به ځان ساتئ. او د ټګۍ او د دوکې مختلف قسمونه دي. یوازې د دکاندار ټګي او دوکه نه ده، دا زمیندار هم کوي ګورې ټګي دوکه خفه کېږي ما الوګان چې بازار ته وړي لاندې پکې سا چوري او بره سا چو لاندې والده بره دې په ټټه چولي. ولې خلک دوکه کې دا خو ګناه ده.
الحمدلله. ټماټر تی وړي لاندې یو شان پراتی برابر شان پراتی ګورې دا رنګ کارټونه ورکوي او پکې قسم قسم څیزونه رنګونه ولا جوړوي. دا ټوله ټګي نه، دا دوکه نه شوه. د هر چا چې د غلا څومره وس کېږي ما راته وي د غلا مختلف قسمونه. د چا چې د غلا کم وس کېږي پخوا به دا کبان خلکو اخیستن وي غوږونه وله وګورئ. هلکه چې غوږ یې تورې نه وي دا زوړ دی، چې غوږ یې سپینې سورې نه وي دا تازه دی. ما ته چا خبره کوله ما ته یې اوس د غوږونو نه پته نه لګي وی په دې غوږ وله څه مساله چې د هر غوږ سوري. اوس مې دې سره څه کې مونږ ورله دا غوږ وکړ اوس د هغه په خپله غوږ وګوره دې غوږ ته د ناټک سوري د قیانوس د زمانې زوړ کب به یو غوږ بې سوري وي دا پسې مساله مګي دې سره څه کې دې تګې سره د دواړو جهانو مبارک سردار فرمایي د هغې مبارکه وینا ده. اوږده د حدیث ده بیا ته مفهوم ویم وی دا امانت چې دی وی دا قرآن شریف نم حکم دی او د حضور پاک په حدیثو کې د امانت حکم دی. وی تاسې وخت به راشي چې دا امانت به د خلکو نه داسې وځي داسې چې وی ماسخوتن اوده کېږي نو دی به امیني او چې سار پاسي خیانتګر به وی خلک چې سودا کوي وی چې هلکه په پلان کلي کلي کې یو سړی دی هغه ښه دی د هغه نه سودا وکړه. په پلان کې کلي کې یو سړی دی داسې ده اوس کې نه ده. خلک یې تپوس کوي پېښور ته ځي سودا له پېښور ته چې سودا نه ځي هلکه چا نه دا سودا وکړو. هلکه پېښور خو ټول د دوکاندارانو نه ډک دی، مردان خو ټول د دوکاندارانو نه ډک دی، چارنده خو ټول د دوکاندارانو نه ډک دی. چا نه سودا وکړم یو د یو نه تپوس کوي یاره جي پلانکي دوکاندار نه وکړه په هغه زرګونو دوکانونو کې یو یې په ګوته کړ پلانکي نه سودا وکړه. ان فی بني فلان رجلا امینا وی پلانکي دی کې یو سړی دی ښه سړی دی هغه نه سودا وکړه بل چا نه ماخله. په سلو کسو کې او په زرو کسو کې یو باندې به د خلکو اعتماد وي په باقي به د خلکو اعتماد نه. دا د نبي کریم صلی الله علیه وسلم وینا. حضرت شعیب علیه السلام د یو سل او څلوېښتو کالو په عمر کې وفات دی. د مدین نه پس یو بل قوم دی اصحاب الایکا بن والا خلک هغه داسې علاقه وه چې هغه ډېره زیاته سرسبز و شاداب وه او د باغونو او د میوو نه ډکه علاقه وه. هغې ته بیا دعوت الله له ورده هغې جوټلاو کوې نه من هغې باندې هم د خدای پاک عذاب را بیا دې راغلي د مکې مکرمې ته او په مکه مکرمه کې د یو سل څلوېښتو کالو یعنې د اوو شلو کالو په عمر کې وفات شوی. نو دا مې د هغه د هغه دعوت په سلسله کې یو څو خبرې د تاسو کول. رب العالمین دی مونږ له د حلالو فراخه رزق راکړي دا دو خدای پاک دې د حرامو د رزق نه وساتي او الله دې د ټګۍ او د دوکې د رزق نه وساتي او الله دې د دواړو جهانو خیرونو برکتونو نصیب کړي. د خپل وطن او د ملک هم دعا کوي زمونږ د عمل کو دا وطن دا په مختلفو طریقو باندې دا ظالمان کافران راځي او د ګیرولو کوشش کوي او زمونږ د حکمران طبقې خفه کېږي مه د هغې څه پیسې مو سره شریک کړي کله یو ډرامه جوړه کړي او کله بله ډرامه جوړه کړي. الله څه زمونږ د دې وطن او د دې ملک حفاظت وکړي او زمونږ د جوماتونو زمونږ د قرآن او زمونږ د دین حفاظت وکړي. رب العالمین زمونږ یو دوست دی زمونږ یو ورور دی هغه مانځل هم راغلی دی وختي ما ته ټلیفون کړی و هغې د څه مشکلات دي د مردان دوست دی زمونږ ورور دعا ورته وکړي چې خدای پاک هغه مشکلات او تکلیفات په خیر او په خوشحالۍ بدل کړي او رب العالمین د هر قسمه غمونو بیمارو رنځونو مرضونو نه سره درونو سره د ټول خاندان په حفاظت او په خپل امان کې وساتلی کې او الله د فتنو د مصیبتونو د مخلوق د شر نه په حفاظت او په امان کې وساتي. الله چې څوک مریضان د خدای ټول له شفا ورکړي خدای که څوک قرضداران د قرضونه اخلاص کړي الله زمونږ د حلال او فراخ رزق نصیب کړي او د حرام پورې نه الله په امان کې وساتي. مردگان چې څومره زمونږ وفات دي مغفرت نصیب کړي او زمونږ دا کشر کول خدای د لوفرۍ نه او د بدعملونو محفوظ او مامون وساتي. آخر وخت کې په خولې دا کلمه نصیب کړي لا اله الا الله محمد رسول الله. سره مو اوریدونکو د شیخ الحدیث مولانا محمد ادریس صاحب دا 452 نمبر کیسټ ډک شو په دې کې تاسو د حضرت شعیب علیه السلام واقعه واورېده. دا به تاسو ته پېښور ښار کې بیرون کچرې ګیټ اشرف روډ سره فقیر خان ناصر خان کیسټ هاوس کې د ناصر خان او حیدر خان سره ملاویږي
टेलीफोन नंबर दे 255। हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम द अल्लाह पैगंबर द मर्ग फरिश्ता वाला राला वे स्टा टीम पूरा दे उस्ताद नौ बासम वे चारा ले गले वे अल्लाह नदी वता अजीब जवाब के वे खा अल्लाह खुदमा खलील दे उतोस मेरे नो दोस्त पर दोस्त वजनी के जुन बावर कई दा सिंह मा दोस्त जिमा वजनी पर वजलो सारी खपकेगी फरिश्ता अल्लाह लाला वे इब्राहिम अलैहिस्सलाम खुदा वही जजा अल्लाह खपल खलील जोड़ करे नो दोस्त खो दोस्त न वजने वे खबर तवा जितना मा दोस्त नो दोस्त खुदा दोस्त मुलाकात हुआ खई तदा मा मुलाकात सिंह न हुआ खई दोस्त वागे तो इधर दोस्त मुलाकात हुआ की जान कुर्बान के खलक हज दी और पैसे सोना लगे वक्त सोना दा मुलाकात दी हाँ ये बड़ा खुदा दा कोर मुलाकात होकम दा हरमैन होकम और दा हुजूर पाक होकम नो दोस्त खुदा दोस्त ब मुलाकात खुशहाली की खपकीगी ना दा खुदा जान ता मुलाकात लगवालम दा मर फरिश्ता आलवी अल्लाह खुदा से वही वे खम बस वी पोए नशुम अज्जिल अज्जिल शाब तलवार का वो माना ज़ौबल ज़मारो सूच दक्का दे पकार दे हुजूर पाक मुबारक लजिगर दमर फरिश्ता आला हज़रत आयशा सिद्दीक़ा रज़ियल्लाहु अन्हा फरमाई वे जमा सीने ते डरा वाले हो नमर फरिश्ता जी सिंगलाला हदीस पाक के राजी हुजूर पाक जिब्रील अलैहिस्सलाम और सर नमर फरिश्ता वा वेदा दमर फरिश्ता रागले द दुनिया ता और दिस्ताना रूह कबस को लगवाली नो नबी अलैहिस्सलाम हजरत जिब्रील अलैहिस्सलाम तो कतल इस्ता सिंह मशवरे पर बुनियाद वेदा अल्लाह रसूल अखवा खद इख्पलना देखा अल्लाह इख्तियार दर का कि दुनिया के पाते के दल देख वक्ती आकना वो खद इख्पलना वो अल्लाह स्ता मुलाकात करेर पशौक के नो जे पैगंबर तो सड़े दो कि अल्लाह दे मुलाकात तो पशौक के नो बिया पैगंबर नोर सकवाने हम वर्तदक्का से वही बेमजिल अमरिक वे खपल कार दे जारी का शाब फौरन खपल कार का वा कि दा खुदे मुलाकात ता रसब खुदे सर के दचे अमीने पमरगे बिया परवा नहीं दाना वही कि जमरा न दा मर्ग न पस अल्लाह लजम और दा अल्लाह मुलाकात लजम नरो मुंग बचा सर मीना कौलुम बे द मीने तकाजा आगा दा आगा असबाब द चा द तरफ न दा अल्लाह द तरफ ना नो मुंग जे मोहब्बत और मीना कौ दा अल्लाह सरबक दगा हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम यौजल गड़ चेले सरोले हुजूर पाक फरमाए इमाम नबीयन यौ पैगंबर निश्ता इल्ला अल गनम मगर गड़ चेले सरोले हर पैगंबर और दावली गड़ चेले पैगंबर सरई दादा पैगंबर है यौ ट्रेनिंग गड़ चेले व सरई नदी मुशक्कत कई गड़ो चेलो वाला सोना गिरदी वर पसे पदश्तुनो बयाबानुनो उसको सहरागान निश्ता और पदे सहरागानों के और पसे गिरदी नो जेरे दा मुशक्कत चल्स दे क्यों गिरदी ले गुंदे और तकलीफ बर्दाश्त की मजल बकई दे बसबा हिजरतुना कई दा पैगंबर दे ब जिहादुना कई और दे ब दावत और तबलीग पसे गिरदी नो जदा गड़ चेले और सरई नो दे के बदा ताकत पैरश नो दा गड़ चेले सरो नूर फेदीम पकीरी दा द पैगंबर द पार द पैगंबर यौ ट्रेनिंगी लका हुजूर पाक फरमाई वे यौ पैगंबर दा से दे तेर शवे इल्ला राल गनम मगर गड़ चेले सरूलिनी साहबो तो अंत या रसूल अल्लाह ता गड़ चेले सरूली दी गना वी मां बम प मक्का की गड़ चेले सरूले तमारो नो हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम गड़ चेले सरूल यौ सड़े रारे और दा अल्लाह सिपत शोरो को सुबहान जिल मुल्क वल मलकूत हदीस के दगसिली सुबहान जिल मुल्क वल मलकूत अगसात चेगा द डेरे लुए पातशे द पातशे और बिया द आसमानुनो न पूर्ता चके में बादशाह दी तले तोलो मालिक दे अगसात ता हर किस्म ऐब न पाक दे बिया सवई सुबहाना सुबहान जिल इज़्मत वल हैबत वल कुदरत
سبحان ذی العظمت والهیبت والقدرت والکبریاء والجبروت. هغه ذات له پاکي ده چې هغه د ډېر لوی قدرت خاوند دی او د عظمت خاوند دی او د طاقت خاوند دی او د زور د بادشاه خاوند دی. سبحان ذی العزت والعظمت والهیبت والقدرت والجبروت. چې ابراهیم علیه السلام دا خبره واورېده وی ملګري د الله ښکلي رب دا صفت راته لږ بیا وکړه. پې خشته ولګې وی زما دا صفت د رب دا صفت راته لږ بیا وکړه. سړی ورته وی څه به راکړې چې درته یې وکړم. وی څه غواړې؟ وی څه ګډې چیلی به راکړې؟ وی نیم کنډک به درکړم خو د خپل رب دا صفت راته لږ بیا وکړه ډېر ښه راباندې ولګې. دې ته مینه وه. موږ له سړی راشي وي د خدای په نوم د خدای په نوم 1 روپۍ راکړه نو موږ وایو ځه غسنډه لکه د مزدوري کولی چې که نه شي کول نه ورکوې نو رټې به نه. حضور پاک فرمایي چې د خدای په نوم د نه څوک شی غواړې د خدای د نوم لحاظ وکړه ورکړه. د خدای نوم خو ډېر لوی دی. د خدای په نوم د نه څوک غواړې. بعضې دا سوالګري داسې دي پېښور سوالګري لکه دا جینکۍ ګرن مقصدونه یې نورې نو هغې نه ځان ساته رټمه ځان تې ساته ښکلی جواب ورکه. رټل به نه کې هم مسائل فلا تنهر. حدیث کې قرآن شریف کې الله نبی علیہ السلام ته فرمایي بې سوالګري به نه رټې. یتیم مسکین له به رټل نه کې. نو د خدای نوم ډېر لوی دی. ګورئ د خدای په نوم د نه څوک شی غواړي انکار به نه کې. د خدای په نوم د نه څوک بخښنه غواړي چې ما وبخښه د خدای دپاره وایي د الله ډېر لوی نوم دی د خدای نوم دی راته پېښ کړه ما معاف کړې. د خدای د نوم عزت کوئ زما د قسم الله به تاسو له عزت درکړي. نن موږ ولې ذلیله یو زموږ د خدای د نوم عزت نشته. نو زما د رب دا صفت ډېر ښکلی دی ښکشتلی وکړه دوباره ووایه وی څه به راکړې وی د نیم کنډک چیلی به درکړم. پوه شوه وی یو بیا ورته سبحان ذی الملک والملکوت. هغه ذات چې د دنیا او د اسمانونو د بادشاه خاوند دی هغه د عیب نه پاک. سبحان ذی العزت والعظمت والقدرت والهیبت والکبریاء والجبروت. هغه ذات چې هغه د طاقت او د هیبت او د لویۍ او د ډېر لوی زور بادشاه دی هغه د هر عیب نه پاک دی. ابراهیم علیه السلام ورته وی ورور یو ځل راته بیا ووایه. ډېر زیات خوند یې راکړه. وی څه به راکړې؟ وی دا نیمې ګډې چیلی به درکړم. نو هغه نیمې ګډې چیلی وله نورې م ورکړې. لاس یې وڅنډل هغې نه خلاص شو. بیا ورته وی سبحان ذی الملک والملکوت. سبحان ذی العزت والعظمت والهیبت والقدرت والکبریاء والجبروت. بیا ورته ومې ورته وی ملګري یو ځل راته بیا ووایه. ډېر خشته خوند کوي چې د خدای دا صفت راته کوې. وی کاکا څه د سره پاتې وي څه به راکړي؟ چیلی کړې خدای م راکړې. وی دا به د لو سرو شپونکې به دې شم دا به دله سروم چوکه به مې په شا د ځان لنه تاله سروم. خو ما ته د خپل رب دا صفت لږ بیا وکړه او د خپل رب دا خشته نوم راته بیا واخله. هغه سړی ورته څه وایي؟ وی ښه ابراهیم علیه السلام مبارک دې شه زه د الله فرشته یم ګډې چیلی دې مبارک. زه الله راولېږلم او ما ته وی ته ورشه په د ابراهیم زما خلیل دی دوست مې دی لږه تجربه وکړه چې زما د نوم ورسره څونه قیمت دی. زما د نوم قدر ورسره شته که نشته؟ زما د نوم عزت ورسره شته که نشته؟ مبارک دی وي تا د الله د نوم ډېر لوی قدر او ډېر لوی عزت و. مسلمان یې د خدای قدر به کوئ د خدای د نوم قدر به کوئ. د الله نوم واخیستلی شي الله وی جل جلاله. څنګه به وایې؟ جل جلاله. د خدای ډېر لوی دی لویي یې ډېره اوچته ده. عم نواله احسانات یې ډېر زیات دي عام دي. جل جلاله ډېر د عزت د لویه خاوند. عم نواله او د الله احسانات دا ډېر زیات دي. او بوله چې ته خدای سره مینه کوې هر څه خو الله سره دي. الله به در سره مینه کوي که به نه کوي؟
مینه خو د پښتانه وایي د یو اولاد ته بلق نه خېږي. او عرب هم وایي الحب من الجانبین، دا اکثریت ایده ده چې محبت ته یو طرف نه نی د دواړو طرفونه اکثري ده. نو چې ته الله سره مینه کوې الله به هم در سره کوي، پرېږدي به دې نه بغیر د مینه.